السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ستنه کړی چې څوک د شهوت ګولې خوري قسم ګولې راځي پاک بیا انسان پر جمعه باندې قدرت ډیر سي. محترمه دغه ګولې خوړل که سړی د خپل واده دپاره وخوري په دې کې شرعاً څه مشکل نشته، او یا یو څه کمزوري ویې خوري په دې کې شرعاً څه مشکل نشته. خو البته دونه به کیږي چې په دا بعضو ادویهو دواو کې داسې مشکل پیدا شي چې هغه سړی وخوري، هغه قوت د انسان په یو پلا زایل کړي، په آینده کې تاوان ورته وکړي. خو کومې ګولۍ چې طاقت لپاره خلک خوري نو هغه باید د ځان او خپل صحت لحاظ کې وساتي. فیض القدیر جلد د اول فاصلمه د 80 حدیث رقم لاندې هغه ویل د حدیث څخه دا فهمول کېږي چې مندوب دی نارینه لره چې هغه څه وخوري چې هغه ادویه وي مقویه چې هغه شهوت ډېر کړي، نو دا په هغه صورت کې چې ضرورت ورته یا وي. که څوک وایي زه د خوند لپاره خورم چې ډېرې جمعې وکړم نو تشخیص ته تکلیف ده، د ده ډېرو جمعو ونه رسم او بیا هم څه مشکل نشته. دا چې له بده مرغه خلک دغه شیان په زیناو کې استعمالوي، نو زنا حرامه ده، خو هغه نور څه چې د زنا دواعي دي یا د زنا لپاره اسباب دي هغه هم ټول حرام دي. نو د خپل اهل سره خوړل څه مشکل نه لري. فیض القدیر شرح د جامع الصغیر سلمه جلد اول. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.